د روژې په میاشت کې دا وظیفه وکړه، الله به د دنیا هم در سم کړي او آخرت به هم در سم کړي. یو داسې ښایسته وظیفه چې د دې ډیر زیات فضیلت په احادیثو کې راغلی دی او د دې ډیر زیاتې فایدې بیان شوي دي، نو دا پیغام ضرور در سره واورئ او مخته ضرور در سره شیر کړئ چې دغه فایده نور مسلمانانو ته هم ورسیږي. د حدیثو یو دعا ده چې دې ته د جنت خزانه هم ویل شوې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. لا حول ولا قوة الا بالله هم ویلی سي. د دې طریقه او ترتیب دا دی چې کله دی د روژه ونیوله سهار یا د ماپښین منځه بعده دواړو وختو کې تا د اختیار دی که چیرې 314 واره دغه کلمه ووایې او بیا د جنت یا د جهنم څخه د ازادۍ سوال وکړي، الله به قبول کړي. او دغسې د دنیا چې کم یو مشکل وي درته، د دنیا یو حاجت وي درته، دغه دپاره یو دعا وکړي، الله رب العزت به دې هغه حاجت پوره کړي او مشکل به دې لرې کړي. دغه ته دا وظیفه ته دې ته د جنت خزانه ویل سوې ده، یعنی دومره ښایسته وظیفه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دغه د جنت خزانه ده. نو دا پیغام ضرور مخته ضرور د سره شي.